سلامونه ګران دوستانو، په دې هیله امید چې روغ جوړ اوسئ. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو د اټوما سیم کارت کې 2 جي بي انټرنیټ په وړیا ډول ترلاسه کړو. نو که چیرې تاسو غواړئ چې 2 جي بي انټرنیټ په وړیا ډول ترلاسه کړئ، څرنګه یې ترلاسه کولی شو، آیا په کومه طریقې سره، نو ټول معلومات په دې ویډیو کې درکومه. لومړی یو درخواست، یو هیله درڅخه لرم چې زموږ همدغه د واتساپ چینل او د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. واتساپ چینل ته به راشئ، دلته زه د همدغه اټوما لینک او طریقه په همدې چینل کې اچوم. نو لومړی به تاسو د اټوما اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ څخه وروسته به بیا تاسو ته طریقه وښیم. دا د یوازې اټوما لپاره ده، په وړیا ډول یوازې 2 جي بي انټرنیټ ورکوي چې کولی شئ هغه استعمال کړئ. سرعت یې هم تیز دی، ما خپل استعمال کړی دی. نو دا څنګه کولی شو استعمال یې کړو، آیا دا حقیقت لري که نه لري؟ زیاتره کسان د وي پي این څخه استفاده کوي چې زیاتره وي پي اینونه چې دي هغه کار نه ورکوي. نو راځو اوس په ویډیو پیل کوو. څنګه کولی شو دا له کوم ځای څخه ډاونلوډ کړو. راشئ دوستان، تاسو به لومړی راشئ پلی سټور ته. کله چې تاسو پلی سټور ته راغلئ، په پلی سټور کې به ولیکئ، په سرچ آیکن کې به ولیکئ، دلته به ولیکئ دوستانو اټوما سټور به ولیکئ. صحیح دوستانو، اټوما سټور مو چې کله ولیکئ، دغه لومړی اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو کوئ ډاونلوډ به یې کړئ. زه راځم اوس په همدغه انسټایل کلیک کوم. کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړئ، د هغې څخه وروسته طریقه تاسو ته ټوله ښیم دوستانو. نو ګران دوستانو، ما دغه د اټوما فی دغه مې ډاونلوډ کړ دوستانو، اټوما اپلیکیشن مې ډاونلوډ کړ. اوس راشئ دوستانو، په همدې باندې کلیک ورته وکړئ، یعنې اوپن یې کړئ. کله چې تاسو اوپن کوئ، لږ لوډینګ تاسو غواړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې په ژبو نه پوهېږئ، یعنې انګلیسي ژبه باندې دلته راشئ، لومړی ژبه د خپلې خوښې وړ انتخاب کړئ چې په هره ژبه تاسو پوهېږئ. نو ما انګلیش ورته انتخاب کړی. اوس راشئ دوستانو، په دغه ځای کې تاسو خپل یو نمبر ورکړئ د اټوما. اوس راځم دلته خپل نمبر ورکوم دوستانو. تاسو په دې ځای کې خپل نمبر ور داخل کړئ. کله مو چې نمبر ورکړ دوستانو، د هغې څخه وروسته به لیټس ګوټ په کلیک کړئ دوستانو. پر دې ځای باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. ګران دوستانو، کله مو چې پر دغه ځای کلیک وکړ، تاسو همدغه نمبر ته یو ویریفیکیشن ځي، 4 عدده کوډ ده، هماغه ویریفای کېږي، هغه هم په اتومات ډول راځي. نو دلته به تاسو راسئ آل انتخاب کړئ. نو دغه دی، دا موږ ته داخله شو په اتومات ډول. کله چې داخل شي دوستانو، نو دلته اوس موږ تاسو ته لږ لوډینګ غواړي. نو ګران دوستانو، دغه دی، مبارک مو شه. تقریبا 2 جي بي انټرنیټ فری موږ ته راکړل شوی دی دوستانو. تاسو کتلی شئ، تاسو به راشئ یوازې په همدغه کلیم بټن باندې به تاسو ورته کلیک دلته وګورئ دوستانو 2 جي بي ډیټا. نو دلته به راشئ دوستانو، پر همدغه کلیم به کلیک کړئ. کله مو چې پر کلیم کلیک کړئ ګران دوستانو، نو دغه د ستاسو لپاره د انټرنیټ بنډل فعاله شو. ګران دوستانو، دلته تاسو کتلی شئ ماته یو نوټیفیکیشن راغی. نو دغلته هم تاریخچه ښکاري دوستانو. دغه د 7 ورځو لپاره موږ ته فعاله شو دغه انټرنیټ. نو تر اوسه پورې مې هېڅ ام بي ورڅخه مصرف نه دی کړی. نو ګران دوستانو، دغه ویډیو څنګه کولی شو په اټوما کې 2 جي بي انټرنیټ په وړیا ډول واخلو. که بیا هم کوم مشکل و، کومه ستونزه وه، کولی شئ موږ ته یې په ټلیګرام کې یا هم په واتساپ کې یا د واتساپ نمبر کې کولی شئ موږ ته ووایاست. نور وخت ولرئ، ښې چارې ویډیو لایک، کمنټ او تر نورو ملګرو دوستانو پورې شیر کړئ. مننه.